د ولسونو او کورنیو ترمنځ د تربګنۍ او دښمنۍ ختمولو په دوام د خوست مستاخیل ولسوالۍ کې د دوو کورنیو ترمنځ 50 کاله پخوانۍ دښمني چې یو خواته پکې ځاني زیان هم اوښتی او د امنیه قوماندانۍ او قومي مخورو په هلو ځلو هواره شوه. امنیتي چارواکو وویل دوی هڅه کوي ترڅو قومي مشرانو سره په ګډه دي ته ورته خفګانونه په دوستۍ بدل کړي او ترڅو د دوی ترمنځ د ورورۍ او د امن فضا رامنځته شي او خلک په مینه او محبت او ورورۍ کې وخت تېري وکړي او قومي شخړې د دغې علماو د قومي مخورو په ملتیا انشاءالله حل کړو. نو الله ته مې امید دی چې انشاءالله دا به زموږ ستاسو په همکارۍ حل کېږي او تاسو نه هم غوښتنه دا ده چې یووالی او اتفاق اختیار کړئ. قومي مخورو په دغه جوړه کې سوله غوښتونکو وویل له دې وړاندې هم د دغې شخړې هواري ته له دواړو خواو سره خبرې کړې وي او له ډېرو هڅو وروسته په دې بریالي شي ترڅو دښمنۍ ته د پای ټکی کېږدي. د دوی په منځ کې هغه د ټوپۍ ړانګه شوه، جنجال ختم شو، دوی خپله مخې ته خلو شو، میږ مخې ته خلو شو، خفه نه یو چې مقصد بل وخت څه مشکل ورته جوړ شي. نن هم د هغو بدیو د خلاصون په نتیجه کې موږ د مستاخیلو په ولسوالۍ کې د دوو کورنیو ترمنځ هغه 50 کلنه شخړه چې د کرکو بدبختیو او د بدیو په ټغر باندې دوی کورنۍ سره ناسته وې، نن لله الحمد دغه بدۍ ته د پای ټکی کېښودل شو. د خوست والي هم د دښمنیو پر زیانونو د دوستۍ په ګټو خبرې وکړي. نوموړي وویل ټول قومي مشران مکلف دي چې سیمو کې شته شخړو ته هواري لارې ولټوي. خو د مشکلاتو د حل لپاره لارې نه وي برابرې، طریقې نه وي برابرې، فرصتونه نه وي. نو دا چې اوس موږ ته الله تعالی د نظام په سطح باندې فرصت راکړی دی، نو باید کوشش وکړو او الله تعالی دې دغه صلح چې دلته سوې ده او دغه کم مشکل چې دلته د خلکو تر مابین و دا په دوستۍ باندې بدل شوی دی. الله تعالی دې نور داسې مشکلات هم په دوستیو باندې بدل کړي او داسې کین او عناد چې د کومو مسلمانانو په زړه کې وي هغه د الله تعالی د دوی د څخه وباسي. زیانمنو کورنیو د قومي مخورو ولایتي چارواکو پریکړه پر ځان ومنله او زیاته یې کړه 50 کالو راهیسې د یو بل وژلو ته ټوپکونه پر غاړه ګرځول او له ډېرو غم ښادیو بې برخې وو. زموږ په کیڼ لاس خیالس موت وو، نو نظامونه خو ډېر وو، دا خو د 500 کالو بدي وه. نو که چېرې دغه خیالس مو رغولی په دې ډېرو دمه چې پښې به په موت نه شي، ځکه چې نظامونه ګډوډ وو، اعتباري نه وو، دومره د دوو کسو په جوړه کې دومره باوري نه وو. نور خلکو ته مو دا پیغام دی چې لکه اول مو درته وویل چې بدي خو بد د عبادو برخه ده، خدای دې چاته نه ورکوي او کوشش دا وکړي چې یوه بده خبره تر څټ وغورځوي. یا بدي خو څه کوي او بدي د هېڅوک نه خوښوي، خال یار د خوښه کړي، دوستي د خوښه کړي، خوږه خوله د استعمال کړي. خوست کې زیاتره وخت پر ځمکو غرونو او نورو عادي ستونزو شخړې رامنځته کیږي چې ډېری وخت پکې مرګ ژوبله اوړي او زیاتره وخت ځوانان پکې قرباني کیږي.